الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زمال دين اسلام محترم و معزز و مسلمانانو دا الله سبحانه وتعالى ومنګ او تاسو باندې عظیم احسان دی چې الله زمونږ په ژوند کې یو ځل بیا دا مبارکه قیمتي د برکتونو نه ډکه میاشت راوسته او الله دې زمونږ په ژوند کې بار بار راولي. سمه محترمو د دې میاشتې هر سکند هر منټ هر لحظه بې انتها قیمتي میاشت زمونږ نه ډېر په غفلت کې روانه ده تیریږي. نن څه تقریبا شلمه روژه زمونږ مکمل شو. هر سړی د ځان سره دا محاسبه وکړي. ما ته خپل ځان ښه معلوم دی، تاسو ته خپل ځان ښه معلوم دی چې 20 ورځې ختمې شوې لاړې تېرې شوې موږ پکې څه وکړو؟ آیا زمونږ دا 20 ورځې به داسې چې الله پکې موږ ته مغفرت نصیب کړي؟ ځکه دا خو د غفران میاشت ده، د مغفرتونو میاشت ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووته، صحابه کرام ناستی، نو د الله رسول صحابه کرامو ته وفرمایل احضروا المنبر، منبر راوړئ. صحابه کرام وی فحضرنا، من منبر راوړل. وی د الله رسول منبر ته ختل. فلما ارتقى درجة الأولى، د الله رسول چې د منبر په پیلنۍ پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، د الله رسول آمین ویل. فلما ارتقى درجة الثانية، د الله رسول د منبر بله پوړۍ و په دویمه پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، بیا آمین ویل. فلما ارتقى درجة الثالثة، د منبر دریمه پوړۍ و چې په هغې خپه کېښوسته، فقال آمین، د الله رسول بیا آمین ویل. صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو، وی د الله رسوله مونږ خو تاسو ګورو، نور کله چې تاسو منبر ته خیږئ داسې هر الفاظ به تاسو نه ویل. دا نن هم ډېر ناشنا کار وکړو، ستاسو د خولې نه موږ داسې ناشنا الفاظ واورېده چې نور کله به تاسو منبر ته ختلې دا الفاظ به نه اورېدل. څه وجه ده دا راته ووایه؟ د امین هم ولې وویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلې، وی جبریل علیه السلام زما خواته راغلی او جبریل علیه السلام 3 خیرې وکړې. په هغه 3 خیرو کې یو خیره د جبریل علیه السلام دا وه او زما د خولې نه آمینو په دې خیره باندې. جبریل علیه السلام دا خیره وکړه بعدا د الله د رحمت نه دې لرې پاتې شي. موږ ټول د الله رحم ته محتاج یې که نه؟ که د الله رحم نه قسم په الله موږ به په دنیا کې سام وانه خلو. که د الله رحم نه موږ به رزق پسې ړانده شو. زموږ اعمال داسې دي چې موږ ته الله رزق راکړي، خو دا د الله رحم دی. که د الله رحم نه موږ به سره د اعمالو جنت ته داخل نشو. موږ ټول د الله رحم ته محتاج. جبریل علیه السلام دا خیره وکړه بعدا د الله د رحم نه دې لرې پاتې شي، د جنت نه دې لرې پاتې شي. څوک؟ هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان خو راغلی د هغه په میاشت سعادت ورته میلاو شو. دا قیمتي میاشت کې هغه ژوندی او ژوندی کو،
خدا قیمتي میاش هغه داسې په غفلت کې تیره کا چې په ټول رمضان کې په داسې رمضان کې په داسې میاش کې چې الله د جهنم دروازې تړلې دي بندي کړي دي په داسې میاش کې چې الله سرکشه شیاطین تړلې دي په زنجیرونو کې په داسې میاش کې چې الله هر ورځ جنت خپل بندگانو ته خېسته کوي په داسې میاش کې چې الله رب العالمین خپل بندگانو ته مغفرت نصیب کوي په دې میاش کې دا د هغه په ژوند کې راغله فلم یغفر له او دته په دې ټوله میاش کې مغفرت نصیب نشو جبريل خیری کړی دي چې د الله د رحم نه دي محروم کړي او نبی علیه السلام په خلی باندې ویل امین څومره خطرناک حدیث چې جبريل خیری وکي دا هغه ملائکه ده چې د الله رب العالمین د طرف نه به محمد رسول الله ته وحی دی جبريل راوړل دا هغه ملائکه ده چې دا ټول قران په محمد رسول الله د لوستلې دي دا الله نه به راوړل او محمد رسول الله باندې به لوستل دا هغه ملائکه ده چې هر شپه به د رمضان المبارک په دې شپو کې راتله او د الله رسول ته به د قران دا ورکو چې دسه د ملائکو سردار خیری وکي او زما استا خوږ نبی په امین وای چې د الله د رحمت نه دی لری پاتې شي د جنت نه دی محروم شي هغه سړی چې رمضان راغلی خو هغه ته پکې مغفرت نصیب نشي نو دا رمضان موږ ډیر په غفلت کې روان دي خبره مې دا کوله چې دا د مغفرت میاشوه ما تا ځان سره سوچ وکړو موږ داسې اعمال کړي چې موږ ته به مغفرت نصیب شوی موږ به داسې څه کړي چې الله به موږ بخلي که زه د خپل ځان نه تپوس وکړم زما جواب خو په نا کې دی هېڅ هم نه دي کړي ما بله ورځ د ملګرو سره هسې ګپ شپ کې دا خبره کوله ملي موږ د خپلو روجو ته هم ډېر زیات خوشحاله چې موږ به هم روجې نیسو که سلب زمونږ په وخت کې راژوندي شوی وي او زمونږ د دې روجو سره چې دا کم حالت روان دی دی کتلی وي قسما بالله د خولې نه به دا چغې وتې وي که رمضان دسي او دا میاشت د رمضان تاسو دومره ښایسته کوئ او په داسې حالت کې ستاسو عبادت وي او دې ته خوشحاله نو غیر مسلمو به هم داسې روجې نیولې وي هېڅ خواري موږ نه کوو دغه شانتې دا میاشت د موږ نه روانه ده دا هغه میاشت وه چې الله بندگان د اور نه ازادوي داسې اعمال به موږ کړي چې الله به د اور نه خلاص کړي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولله عتقاء من النار دا الله په ذمه دا ډیپټي ده الله په خپل ځان باندې دا مقرره کړې ده په دې روزه کې د الله رب العالمین دا ذمہواری ده ولله عتقاء من النار الله په دې رمضان کې خپل بندگان د اور نه آزادوي د اور نه هغه بندگان چې د جهنم مستحقي د اور د سیزلو مستحقي د دوزخ مستحقي او د جهنم د کندې د پریوتوت مستحقي هغه بندگان الله د اور نه آزادوي دا به یو ورځ یو ټیم به نه څومره رحیم ذات دی الله وی وذالک الله دا رحم په مونږ کړی دی الله رسول وی وذالک کل لیله دا د دې رمضان په هر شپه کې د الله رب العالمین دا طریقه کار دی خپل بندگان د اور نه آزادوي زما مسلمان رو رضان سره سوچ وکړه خپل ګریوان کې سوچ وکړه موقع الله درکړی و آیا داسې عمل به دې کړی چې الله به د اور نه آزاد کړی هر سړي ته خپل ځان معلوم دی ډېر قیمتي لمحاتو د موږ نه تېر شو که موږ ډېر کوشش وکړو ډېرې منډې تل ډیوو او دې ټیکنالوژي ټول وسایل دې ته متوجه کړو چې دا رمضان بېرته راشاته کړو اولنی رمضان راوستې شو مزه ما مزه چې څه وشو هغه وشو کوم اعمال چې موږ کول هغه وشو که چا د الله په بندګۍ کې دا رمضان ښایسته کړی ډېر خوش نصیبه خلک وایي که چا الله په اور باندې د سیزلو مستحق ګرځولی و او الله رب العالمین ورته په دې رمضان کې د طاعاتو توفیق ورکړ دا خپل ځان د الله د اور نه آزاد کړ نو ډېر خوش نصیبه به هغه خلک الله دې موږ هم په خپل فضل سره آزاد کړي د اور نه الله دې موږ ته هم د دې مغفرت نصیب نو خبرې د یو څو د احساس مې دا کولې چې زما او ستا بلکې د اکثریت مسلمانانو په ذهن کې یو خبره دا پرته ده
چې د رمضان میاشت ویلې کېږي دې ته چې خوراک به نه کړي او څښاک به نه کړي. د یو وخت نه واخله بل وخته پورې به خوراک څښاک نه کړي. دا مشهوره ده، بس په دې عوامو کې مشهوره ده او په ډېرو خلکو کې مشهوره ده چې بس روژه دې ته ویلې کېږي. او روژه صرف د دې نوم دی چې بس دا مولا یو څو رکعته تراویح راته کوي، بس دې سره تراویح وکړو. او روژه ماتې او پېشمنې دا خو د هر سړي کار دی. بس دا یو څو اعمال دي موږ دا رمضان ګرځولې دي. ای زما محترمو، دا زموږ غفلت دی. که صرف روژه نیول رمضان وي نو هر سړي به نیولې وي. غیر مسلمو ته په دې روژه نیول باندې څه حرج و؟ هېڅ نه و. حال دا چې بعضې غیر مسلم هم د صحت د جوړولو دپاره داسې روژې نیسي چې صرف خوله بنده کړي، څه مودې پورې خوراک څښاک بند کړي. یو عالم دی، یو کتاب یې لیکلی دی، د اردو یو وړه رساله لیکلې د میرا پیغمبر عظیم تر، غالبا چې په دې نوم باندې ده. هغه وایي زه په یورپ کې یو اسپتال کې څه بیماري ماته لاحق شو، زه یو ډاکټر ته لاړم. هغه ډاکټر غیر مسلم و. وایي ما له زما شاګردانو هلته په اسپتال کې څه د خوراک راوړل. وایي ما چې خوړل نو ما هغه غیر مسلم ډاکټر ته مې ویلې ته هم واخله ته وخوره. وایي نه زه نه خورم. ما ورسره ډېر زور ولګو. وایي ما وویلې کېدای شي چې زموږ د دې حرکاتو د وجې دا اسلام ته مایله شي او اسلام راوړي. وایي بیا راته وویلې چې زما روژه ده. وایي حیران شوم. ما ورته وویلې ته خو مونځ هم نه کې، په الله دې ایمان هم نه دی راوړی، ته خو مسلمان نه یې، تا خو ایمان نه دی راوړی، روژه ولې نیسې؟ وایي ما ته یو خبره وکړه. وایي زما روژه د صحت د برابرۍ دپاره ده. زه چې ډاکټر یم څه وخته پورې چې دا خوراک څښاک بند کړم، دې معدې ته آرام ورکوم د دې دپاره چې زما صحت برابر شي. یو حدیث کې د الله رسول دا فرمایلی دي صوموا تصحوا، روژې ونیسئ الله به هم صحتونه برابر کړي. نو د دې د وجې نه که دا روژې صرف د خوراک څښاک بندېدلو ته ویلې کېدې نو ډېرو انسانانو به نیولې وي. خو نه زما محترم، دې میاشت ته د دې میاشت په نومونو کې یو نوم هغه شهر العبادات دی. د الله د بندګۍ میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده. ټیک ده تا به روژه هم نیولي خو په دې به اکتفا نه کې چې بس دا روژه کافن شافن کافي شافي ده. نه، هر خیر ته به غاړه ورکړي، هر خیر ته به غاړه ورکړي، د هر خیر کار ته به لاس اچي، هر خیر کې به تعجیل کې جلتی به کې. ځکه الله فرمایي چې تاسو د خیر په کارونو کې فاستبقوا الخیرات، د نیکو په کارونو کې د یو بل نه سبقت وکړئ، مخکې والی وکړئ. د دې د وجې نه دا رمضان صرف د یو څو عبادتونو نوم نه دی، د هر کار خیر نوم دی. د دې د وجې نه سلف په دې کې ډېر دلچسپ وو. د صحابه کرامو تاریخ راوچت کوي، د هغوی واقعات لږ وګورئ چې په رمضان المبارک کې به هغوی څومره د خیر کارونه کوي، د الله څنګه بندګي به یې کوله. د ټولو نه مشکل کار چې کله روژه نه وي بوزئ، په بوزه کې هم ډېر ګران دی. پاتې لا روژه جهاد. مورخین لیکي وایي بعضې کفارو به دا خبرې کولې چې د دې مسلمانانو نه د صحابه کرامو نه ګورې په روژه کې ځان وساتئ، دا خو په روژه کې ایمانی جنگ کوي، ایمانی دا خو په روژه کې دومره ښایسته جهاد کوي، دومره مزیدار جنگ کوي، دومره خطرناک جهاد کوي چې په موږ باندې بالکل صرفه نه کوي. ځکه روژه هم نیولي او د الله د خوشحالولو دپاره نور محنتونه هم کوي. تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ټوټل 9 رمضان راغلي. د الله رسول په ټول عمر کې 9 روژې د هغه په عمر کې راغلي وي. 9 د روژو د میاشت چې کومه د رمضان المبارک 9 کرته راغلي. صرف د یو کرت نه ما سوا نور ټولو روژو کې د الله رسول غزاګانې کړي. د اسلام اولنی جنگ هغه سخته معرکه، سخته غزا د بدر غزا د روژې په 18 تاریخ باندې شوې ده. او دا غزا داسې نه ده چې بس رابشي او بس راریک به غزا وکړي، نه، د دې لپاره مخکې تیاری کېږي. ما ورته یو اجتماع کوو، یو پروګرام کوو، یو میاشت 2 میاشتې مخکې نه د هغې تیاری نه کوو. اجتماع کې صحیح جنگ خو نه یي که نه، خلک راشي کینی، ملا به راځي تقریر به کوي، دی که نه. خو بیا ما ورته دونه غټ تیاری رانیولې. نو د دې د وجې نه چې غزا کې د هغې دپاره به څومره تیاری چې په 18 د رمضان دا د بدر غزا کېدله. نو څه مو خیال دی چې صحابه کرامو به د شعبان نه د دې غزا دپاره تیاری رانیولې وکړي، ځان به ټرینینګ کوو. او بیا دا د عربو ځمکه دا داسې شګلنه ځمکه ده، نور به په تیز نور لګېدل
او په دې شګه چې نور ولګېږي دا شګه تاو کوي نو د بره نه نور د لاندې نه تاو او په لاس کې توره او په ګرم غذا او په ګرم میدان کې به تا دا توره تاووله ته په خپله د دې اندازه ولګوه چې دې خلکو په دې روژه کې څنګه محنت کړی دی د الله رسول چې کله مکه فتح کوله په شلم د رمضان مکه فتح شوې ده د قادسیې دا معرکه په دې رمضان کې شوې ده اکثریت غزاګانې په رمضان المبارک کې شوې نو دا رمضان المبارک هغوی قیمتي کړی په عباداتو کې چې یو سړی په دې تنده کې غذا کوي د هغه نه به نور د خیر کارونه پاتې شي هېڅ چرې نشي کېدی د دې د وجه نه ډېر قیمتي خلک وو د دې قیمتي اوقاتو هغوی ته قدر معلوم ما او تا ته د پیسو قدر شته د دنیا قدر شته د دنیادارو قدر شته ځکه د قیمتي اوقاتو قدر راته نشته او دا رانه په غفلت کې لګیا دی تېرېږي زما محترم ابن قیم رحمه الله په صفت الصفه کې یو خبره د سلف مبارک لیکي وایي دا سلف داسې خلک وو قیمتي خلک وو د قیمتي اوقاتو قدر به یې پېژندل وایي داسې خلک وو چې په دې رمضان المبارک کې به د یو بل سره میلاو شو نو وصیت به یو بل ته د څه کوو ورته ویلې به اعمال کوئ په اعمالو کې جلدي کوئ دومره قیمتي خبره ده چې ما او تا د یو بل سره په رمضان کې میلاو شو په روژه کې چې د یو بل سره میلاو شو څه وایو تږی خو نه څنګه روژه خو سخته نه ده داسې وایو که نه وایو داسې وایو که نه په روژه کې به ما او تا د خوراک سیټینګ کوو ماخوستن به چېرته ځو خوراک له د لوبو سیټینګ به کوو ماخوستن دا چړي تپې نه کوو کرکټ نه کوو دا لوبې چې کوم مشهورې دي دا یادو سلفو حالت ته وګوره یو بل ته به وصیت د څه شي کوو وایي اعمال کوئ په دې رمضان کې ځکه آخرت را روان دی په آخرت کې به د دې ثمره تاسو ته میلاویږي نو خبره مې دا کوله چې ما او تا نه ډېر په غفلت سره دا رمضان روان دی سلفو دا رمضان ډېر قیمتي کړی و د دې د وجې نه د یو صحابي په باره کې راځي دا بندګي د الله ډېر مزناک شی دی ما او تا له مزه نه راکوي قیام اللیل باندې چې ولاړ خوند به نه راکوي روژه چې نشو خوند ترې نشو اخیستی دا ډېر خواږه عبادتونه دي ګورې چې کله دې په زړه کې د دې قدر او قیمت کېناسته نو تاله به په روژه کې راحت خوند نه درکوي تنده به خوند درکوي چې یاره زه سخت تږی شم په دې روژه کې او چې کله تنده درته محسوسي نو زړه کې به د خوشحالي الله ستا دپاره تنده برداشت کوم الله دا تکلیف ستا دپاره برداشت کوم دا یو لذت په دې کې پروت دی خو که چاته معلوم شي دا د قرآن تلاوت ګورې داسې په ما او تا بوج جوړېږي داسې ده که نه ده په دې کې ډېر لذت پروت دی ګورې ډېر خوند په دې کې پروت دی دې صدقاتو ورکولو کې ډېر لذت پروت دی په دې ذکر او اذکارو کې ډېر خوند پروت دی که چاته معلوم شي ما او تا ته بوج ښکاري هسې یو عادت دی ټیم پوره کول ټیم ډکول راته ښکاري نه خوند ترې واخلئ خوراک خوند کوي که نه کوي والله د خوراک نه زیات خوند په دې عبادت کې دی ډېر سلف داسې دي چې خوراک ته به ټیم نه ورکوو بندګۍ ته ټیم ورکړی زموږ په شانتي انسانانو د معاذ ابن جبل رضی الله عنه په باره کې راځي دا چې کله وفات کېدل ژړلې چا ورته وویلې ولې ژاړي وایي دوه شیزونو پسې ژړا راځي خفګان راځي ډېر مې یادېږي کوم دوه شیزونه د خوراک شیزونه به دا به کوم قیمتي شیزونه وایي د رمضان المبارک هغه سختې روجې هغه د پشکال په ګرمۍ کې چې هغه سختې روجې او سړي ته تنده محسوسه شي هغه تنده راته رایادېږي بل د څه پسې ژړا درځي وایي په دې روجو کې به چې الله ته په قیام اللیل ولاړو په دې پسې ژړا راځي دې کې خوند پروت دی ځکه دې خلکو ژړل د الله رسول به چې په مصلا ولاړو قیام اللیل به کوو دی په عامو ورځو کې مې روټین په رمضان المبارک کې خو به ډېر کوشش کوو ډېره مجاهده کوله په عام اوقاتو کې هم د الله رسول چې کله په مصلا ولاړو داسې تهجد به کوو داسې خوند به یې ترې اخیسته چې کله ناکله داسې کې ورځ راغلې چې د الله رسول په یو آیات باندې ټوله شپه تېره کړې زمونږ غونته کې خلک خو د عبادتونو نه خوند اخیستی د الله د طاعاتو نه خوند اخیستی د الله د بندګۍ نه خوند اخیستی د دې د وجې نه یو عالم لیکي وایي كنت اتعجب من السلف وایي ما به چې کله د سلفو واقعیت په دې سیرت کې ګتل چې یاره د سلفو به د قرآن اورېدو ته د قرآن لوستو ته د قرآن درسونو ته ورځ او شپه ورکړې وه زمونږ غونته کې انسانانو که نه
زمونږ او ستاسو په شانتي زړونه ول الله ورکړي د هغوی معیش عشرت خوښ خو د هغوی لذت خوند چې اخیستل هغه د الله د بندګۍ نه اخیسته د قرآن نه خوند اخیسته وایي ما چې د سلفو واقعات کله کتل چې دا به ورځ او شپه د الله د کتاب ته ناستو ولې نه تنګېدل موږ تنګېږو كنت اتعجب ما به ډېر تعجب کوم چې دا خرابتیا موږ کې ده که څنګه دا سلف ورځ او شپه قرآن ته ناست دوی ولې نه تنګېږي ما ورته تنګېږو وی فلما رأيت العاكفين على الجوال چې کله د دې وخت او دې زمانې ته راورسېدم او دا زمانه مې په خپلو سترګو وکته هغه واقعات خو مې په کتابونو کې لوستل دا زمانه مې په خپلو سترګو وکته چې ورځ او شپه ما ورته موبایل ته ناست نه تنګېږو نه تنګېږو ورځ او شپه ما ورته سکرین ته ناست ټي وي ته ناست نه تنګېږو وایي چې کله ما داسې خلک وکته چې موبایل ته ناستي ټي وي ته ناستي لوبو ته ناستي دوی دې موبایل ته نه تنګېږي لوبو ته نه تنګېږي زال العجب وایي زما چې زړه کې کم درد او کم اشکال او کم تعجب هغه ختم شو وایي ما ویلې چې هسې تعجب یې مه کوه دا خو د زړه سره تعلق ساتي ان القلب اذا احب شيئا دا خبره خو د زړه سره تعلق ساتي چې کله زړه د یو شي سره مینه شروع کړي زړه په یو شي باندې مین شي زړه کې د یو شي مینه پرېوځي بیا ورځ او شپه هغه شي ته ناستې نه تنګېږي د سلفو د قرآن سره مینه وه ورځ او شپه ورته ناستو خوند یې ته اخیسته نه تنګېده زما او ستا د موبایل لهو لعب سره مینه ده که ورځ او شپه ورته ناستې نه تنګېږي وایي تعجب مې ختم د دې د وجې نه دا قیمتي لمحات قیمتي کول پکار دي داسې نه چې د موږ نه عبث لاړ شي یو څو خبرې د احساس د الله ورځې پاتې دي دېرشتو ورځو ته الله په قرآن کې ایاما معدودات ویلي معدودات شمار کړی شوي یو څو ورځې چې د ګوتو په شمار یو څو ورځې دي الله ورته یو څو ورځې او ډېرې لږې ورځې ویلي دي نو په هغه لږو ورځو کې دوه حصې د موږ نه تېرې شوي یو حصه پاتې ده 10 ورځې پاتې په دې 10 ورځو کې د الله داسې بندګي وکړي چې ځان په بندګۍ باندې ستړی کړي خوراکونه دا د کال په 11 میاشتو کې موږ کړي دي ګپ شپونه دا د کال په 11 میاشتو کې موږ کړي دي دا خنداګانې د کال په 11 میاشتو کې موږ کړي دي او ستړي شو دا ملاقاتونه د کال په 11 میاشتو کې موږ کړي دي دونم کړي دي دومرم کړي دي چې قسم په الله ستړي شو دي داسې ده که نه ده خو دا بندګي پته نشته کېدی شي چې بل رمضان زموږ په ژوند کې رانشي الله ته به سوال کوو چې الله بیا یې راوله د سلفو طریقه به دا وه چې د رمضان المبارک دا قیمتي لمحات به تیر شو شپږ میاشتې به الله ته سوالونه کوو د دې د قبولیت دپاره خفګان به کوو چې دا قیمتي لمحات د موږ نه تیر شو او چې کله به شپږ میاشتې تېرې شوې شپږ میاشتې به رمضان ته پاتې شوې بیا به د الله نه سوالونه کوو اللهم بلغنا رمضان الله دې رمضان ته ورسوه دا زموږ په ژوند کې راوله الله زموږ په ژوند کې راوستی دی دا کوم حالت چې په موږ باندې غفلت کې تېر شوی دی بس دا تېر شو بس نور غفلت ته پرېنږدو که د چا سره د ټچ موبایلونه وي که په دې خاطر جب کې ساتلي چې زه به د ملا بیان اورم په دې 10 ورځو کې ته د یو ملا بیان وانورې بند یې کړه محدثینو طریقه به دا وه چې کله به رمضان رالی د حدیثو کتابونه موبایلونه نه د حدیثو کتابونه به رابند قرآن به کولاو کوي دا شهر القرآن دی دا خو د قرآن میاشت زه د قرآن په میاشت کې څنګه حدیثو ته کښېنم د امام مالک رحمه الله په باره کې راځي چې ټول عمر یې د حدیثو خدمت کړی دی چې د رمضان میاشت به راله قرآن به یې کولاو کو د حدیثو کتابونه به یې بند کړه کې به یې خوست او دا هغه قرآن دی چې 11 میاشتې په دې باندې دوړې پرتې وي اوس دې موږ صفا کړي او خفګان په دې خبره باندې دی چې 10 ورځې پاتې دي په دې باندې به دوړې نه وي بېرته به دا بند شي او بیا به د دوړو ډک شي داسې ونه کړو بلکې ټول عمر د قرآن سره تعلق برابر ټول عمر چې په دې روژه کې موږ صدقات ورکول زما او ستا صدقات هم په دې روژه کې ګوره ډېر ناقص دي ډېر کمزوري دي حدیث کې راځي د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې کان رسول الله اجود الناس د الله رسول په خلکو کې د ټولو نه زیات سخي انسان سخا به کوله په عام اوقاتو کې به ډېره زیاته سخا کوله پیسې به رالې خرج کولې به فقراو او مساکینو ته به ورکولې وکان اجود ما یکون فی رمضان خو چې ډېره سخا به کوله هغه به په رمضان کې کوله ما ته په عام اوقاتو کې که ډېرې ورکو فقیر ته 10 روپۍ ورکو داسې ده که نه ده په رمضان المبارک کې بعضې خلک 10 روپۍ ورکوي
دا سخا نه ده دا د سخا میاشت راغلی ده د سخاوت میاشت راغلی د صدقو میاشت راغلی ده ډېرې صدقې وکړه ډېر ناپوهه مسلمانان هغه زکاتونه دې میاشت ته ساتي خو ځان ته په دې تسلي ورکوي دا فرضي زکات به په دې میاشت کې ورکم نفلو صدقو اجر به م راته میلو شي فرضي زکات جدا شی دی په دې کې به نفلي صدقې هم ډېرې کړي فرضي زکات چې دې ورکه هغه تا نه فرض ساقط شو کم قرض چې در باندې د الله و هغه دې ورکه نوافل ورکه آخرت ځان له ښایسته د دې د وجې نه صدقې هم په دې کې ډېرې کول پکار دي او دا همیش والی په دې کې تربیت زموږ روان دی داسې نه چې بس دا وشو بس ختمه ده یو میاشت دپاره نه څنګه چې دلته تهجدو ته ولاړه یې قیام اللیل ته په عامو اوقاتو کې به م ودرېږئ څنګه چې اوس د قرآن تلاوتونه کوئ په عامو اوقاتو کې به هم کوئ څنګه چې اوس روژې نیسئ په عامو اوقاتو کې به م روژې نیسئ دا یو څو خبرې مې د دې دپاره وکړي چې ما او ستا کې دا کم غفلت دی دا ختم شي الله رب العالمین نه سوال کوو چې الله دې په دې قیمتي میاشت کې زموږ مغفرت نصیب کړي الله دې موږ پکې د اور نه آزاد کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه